د خیبر دره خلا د تنو راکړو او پېښور او کابل کې افغان یو دی. نن بیا دلته موږ دا ثابتوو چې موږ یو پښتانه یو، که د نر دی که د بر دی. د پښتونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ستره غونډه. د غورځنګ غړي وایي چې د تېرې ورځې غونډه د پاکستاني ریاست د ټولو پلانونو خلاف په بریالیتوب سره ترسره شوه. د دوی په وینا که د غونډې سیمې شاوخوا یو طرف ته د پاکستاني ریاست د پوځیانو له لورې لارې بندې شوې وي، بل لور ته باران او یخه هوا هم د غونډې جوړېدا ناممکنه کړې وه. خو د منظور احمد پښتین او د غورځنګ نورو غړو لوړې حوصلې د غونډې ترسره کېدا ممکن کړه. د خیبر سترې غونډې ته د پښتونخوا وطن ګڼ شمېر پښتانه افغانان ورغلي وو چې د خپل مظلومیت غږ تر نړیوالو ورسوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په دې غونډه کې غوښتنه وکړه چې پاکستاني حکومت د علي وزیر په ګډون د دوی نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي. هغه وویل د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نور د پښتنو ځورول نه مني او له ځپل شویو پښتنو سره له ریاسته د تاوان غوښتنه کوي. نوموړي همداراز د وسلوالو طالبانو په ګټه د افغانستان د حالاتو د خرابوالي د راتلونکو بدو عواقبو یادونه هم وکړه. په لرو بر وطن کې چې کومې وژنې لګیا دي، کوم دردونکي پېښې لګیا دي، چېرته ماشومان وژل کېږي، چېرته زنانه وژل کېږي، چېرته جرنلیست وژل کېږي، چېرته په بل انداز، چېرته به د چمن په بارډر، د چمن په ګیټ باندې فایرینګ کوي، ماشومان به وژني، چېرته به په تورخم باندې دوی هسې مزدوران تنګوي. دا ټول ظلم جبر دا د نه منلو دی. پښتانه کله هم د دوی سره دا نه مني. د وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ په خپله وینا کې وویل په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو موخه د اوسني نظام د ماتولو هڅه ده. هغه زیاته کړه د یو شمېر استخباراتي چینلونو دا کړنې به ډېرې بدې پایلې ولري. په لرو بر ټول افغان وطن کې د بدمدۍ راوستلو دپاره او په لرو بر ټول افغان وطن کې د یو بل جنګ راوستلو دپاره هغې دپاره دغې بنیادي قانون ته به چې کوم کوي هغه دغه ده چې په افغانستان چې کوم ریاست دی د دې ریاست ماتولو کوشش کوي. هدفي وژنې روانې دي. دا هدفي وژنې د ځوانانو جرنلیستانو روانې دي. په هره جلسه کې دا خبره کوم چې د دې غورځنګ حدود نشته. دا غورځنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي. ته که یو ځوان وژنې، ته که یو ځوان شهید کې، دا ټول ځوانان به راځي د وطن دپاره به دا د وطن د ژغورنې لپاره به دا ستا مخې ته ولاړې دي. د یاد غورځنګ غړي عبدالله ننګیال بیا په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان په زوره د پښتنو ځمکې لکه خیبر، باړه او نورې سیمې د ترهګرو په ځالو بدلوي او خپلې ګټې پکې پالي. دا ډیوایډ رول چې امریکې د فرنګي پالیسي وه اوس د پاکستان ته په ټیکه ورکړې ده. موږ به د دې پالیسۍ نه ځان خلاصوو. موږ به په دې د ریاست د بدماشانو دلته چې د پښتنو مینه تویېدي د دوی دا کاروبار به بندوو. او نن چې دا ما تا دلته نه پرېږدئ، نن چې ما تا ته دلته دی ولاړ ده، دا ځکه ولاړ ده چې موږ د خپل وطن د امن خبره کوو، د جوړجاري خبره کوو، د معیشت خبره کوو. پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې مهال خپلو سترو غونډو ته دوام ورکوي چې د یاد غورځنګ ګڼ شمېر غړي د پاکستان د بېلابېلو ښارونو په زندانونو کې شپې رڼوي. دوی وایي تر هغه د پاکستان له حکومت سره مذاکراتو ته نه کیني تر څو د یاد غورځنګ ټول نیول شوي غړي خوشي نشي.